ګوره ملګرو تاسو ګوره وسخان سکلز یوټیوب چینل په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایو چې څنګه کولی شو د یوټیوب چینل لپاره تمنیل جوړ کړو لکه څنګه چې په تېرو ویډیوګانو کې مو د یوټیوب زده کړې خپرې کړي دي دغه هم د یوټیوب د زده کړې 5مه ویډیو ده او په دغه ویډیو کې به ښایو چې څنګه تمنیل جوړ کړو او که چېرته تاسو دغه نورو برخې نه وي کتلې تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب کې دغه نورو برخې هم وګورئ او د یوټیوب زده کړه په پښتو ژبه ترلاسه کړئ هغه هم چې څنګه کولی شو په افغانستان کې د یوټیوب څخه پیسې وګټو نو راځو په تمنیل باندې پیل کوو تر ټولو دمخه به تاسو په موبایل کې یو پکسل اپ در سره راوډول نوټ کړئ دلته زما سره دغه یو پکسل اپ شته او د هغې وروسته یو بل اپلیکیشن تاسو ته ښایم چې هغه به تاسو ته ډېره ګټه ورسوي د تمنیل په جوړولو کې تاسو دغه لاندې په سکرین باندې ګورئ دغه پنټرسټ اپلیکیشن دغه به راخلاص کړئ نو تاسو چې هر ډول تمنیل جوړوئ یوازې دلته د همغه تمنیل اړوند نوم ورکوئ دلته په سرچ باکس کې نو تاسو ته به د همغې ایکنې او همداشان نور شیان راوړي نو تاسو کولی شئ چې هغه راکاپي کړئ او په خپل تمنیل کې ترې استفاده وکړئ او تمنیل مو لا ښایسته کړئ نو زه اوس راځم دلته ما تیار د تمنیل لپاره ځینې شیان را ډاونلوډ کړي دي دلته اوس پکسل اپ باندې کلیک کوم کله مې چې پکسل اپ باندې کلیک وکړ پکسل اپ راخلاصوم دغه لیکنه کومه چې دغه له منځه وړم دلته د تمنیل سایز انتخابوم را به شئ دلته بیا دلته به راشئ دغه له ګیلرۍ څخه ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو هر یو تصویر مو چې ورته راخیستی و یا همدغه سپین بکګراونډ کې خپله جوړوئ ما مثلا دغه یو تصویر ورته راواخیسته اوس په دلته راشئ تاسو مثلا خپل تصویر راخلی یا د بل چا تصویر راخلی هر ډول تصویران چې راخلی چې تاسو په تمنیل کې ورکړئ نو تاسو به راشئ د هغې دپاره زه اوس دلته مثلا خپل تصویر یو راخلم دغه تصویر مې راواخیسته نو هر کله زه دغه تصویر راواخلم دلته دا د همدغه سایز سره برابروم که چېرته تاسو ټکنیکل چینل کاروئ نو تاسو خپل تصویر استعمال کړئ د ستاسو لپاره به بیخي زیاته ښه وي ځکه تاسو که ویډیوګانې به مخکې ځي او ښه تمنیل به ورباندې جوړیږي نو را به شئ دا به دلته کولف کړئ او د هغې وروسته به تاسو همغه موضوع کوم ټاپیک چې دی مثلا کوم ډول ټاپیک کې ستاسو ویډیوګانې دي زه دلته خپل ټاپیک په ورکړئ زه دلته لیکم ورته چې how to create UK TikTok account یعنې څه ډول کولی شو چې د امریکا هیواد ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو چې دغه راواخیست د هغې وروسته دغه سایز یې لږ شان کوچنی کوم دلته راځم د هغې وروسته یوه لیک بڼه ورکوم یعنې فونټ ورکوم چې کوم فونټ زما خوښیږي مثلا زما دغه د خوښې فونټ دی ما دغه راواخیست دلته په دغه ځای باندې همدغه لیکنه برابروم وروسته راځم دلته لږ شان ایډیټ په دې لیکنه کې نور هم کوم تر څو ښه معلومه شي مثلا کله چې ما دغه وروسته دې خوا راشم دلته رنګونه ورکړم هر ډول رنګ مې چې خوښ و مثلا ما زیړ رنګ ورکړ نو تاسو هم کولی شئ چې هر ډول رنګ مو خوښ و تاسو دلته یې ورکړئ دغه طرف ته راځم دلته دغه منځ ته اړوم تر څو په منظم ډول دغه لیکنه راشي دلته اوس راځم په پښتو مثلا لیکله کوم څنګه کولی شو چې د امریکا هیواد ډالریز ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو نو دلته ما دغه لیکنه وکړه ملګرو اوس راځم دلته د امریکا هیواد د هغې وروسته لږ داسې ښکته دلته راکوزېږم نو هغې وروسته بیا دلته راځم دغه سمه دا باندې کلیک کوم هغې وروسته دا دلته برابروم یعنې څنګه کولی شو چې د امریکا هیواد ډالریز ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو نو دغه په پښتو مې هم ورسره ولیکل نو هغې وروسته راځم دلته لږ شان دغه ته دیوال هم ورکوم تر څو ښایسته ښکاره شي هر رنګ دیوال چې و کوم چې ښایسته ښکارېده نو دلته زه د همدغه لیکنې ته تور رنګ ورکوم او زیړ دیوال یا کوم بل رنګ دیوال ورکوم نو دغلته دا لیکنه مې چې توره کړه هغې وروسته سپین دیوال په ښه اندازه پکې ښکارېږي نو همدغه د دې دپاره منظم دی برابر دی د هغې وروسته راځم بیا لږ لیکنه کوم مثلا هغه راځم دغه ته هم یوه لیک بڼه ورکوم دلته راځم پښتو پوڼ ته دغه لیک بڼه مې ورکړه اوس دلته لږ لاندې راځم په دې ډول یې برابروم طرف ته راځم منځ ته یې برابروم هغې وروسته دغه کوچنی کوم نو دلته دغه هم ورسره لیکم او دلته ورسره یو ځای کوم نو کله مې چې دا دلته ورسره یو ځای کړ راځم دلته یو رنګ ورته انتخابوم هر رنګ مې چې خوښ شو سور رنګ مې ورکړ د هغې وروسته دلته راځم دیوال ته دلته دیوال باندې کلیک کوم نو د دې دپاره یو دیوال هم ګورم چې کوم یو دیوال به د دې دپاره ښه وي نو دغه یو صحیح دی دیوال یعنې دغه د لیکنې شاته یوه پرده نو کله مې چې دغه ورکړ دغه هم دلته کلف کوم د هغې وروسته
بیا راځم همدلته ځینې نور شیان ورته راخلم د تمرین اړوند څومره شیان چې تاسو پسې راواخلئ جذاب تمرین جوړ کړئ همدومره زر به ستاسو ویډیوګانې څنګه کیږي وایرل کیږي نو زه دلته دغه د پیسو نښانه په ورپسې راخلم دلته رنګ صفحه کوم د دې رنګ له منځه وړم نو هغې وروسته د دې سایز کوچنی کوم راځم دلته دغه ږدم نو هغې وروسته بیا دلته دغه کلف کوم وروسته د هغې نه راځم شکلونو ته شکلونو کې بیا وروسته دلته دغه ځای باندې کلیک کوم او دغه شکل ورته انتخابوم د هغې وروسته دغه ته زیړ رنګ ورکوم زیړ رنګ به لږ ښه ښکاره شي د هغې وروسته دغه لاندې راوړم مثلا دغه ځای کې مې کېښود تر څو دغه تمرین لا ښایسته ورپورې جوړ شي نو دغه بیا په دا ډول برابروم د هغې وروسته لږ دې خوا راوړم دلته مې دغه هم ورکړه او د هغې وروسته راځم دلته دغه ټولو کونجونو ته یې ویشم تر څو د دې سره تمرین لا ښه ښکاره شي نو د دې کونج لپاره نه دی صحیح راځم دلته پاسې ورکوم هغې سره نه ښه ښکاري نو کله مې چې دلته ورکړ یو څه اندازه ښایست دغه هم راوړ را به شئ دغه به هم کلف کړئ نو چا شکلونو ته راځم د هغې وروسته دغه دلته ږدم د هغې وروسته دغه بیا دې خوا کشوم د ټول سکرین ته رسوم د تمرین یوه اندازه فاصله یې څنګونو کې پرېږدم تر څو یو ښایسته دیوال تر جوړ شي دلته دغه ګردي یا د شکل ډبل کوم لږ شان دلته د دیوال ورکوم مثلا ما 4 کې ورکړ د هغې غټوالی دی نو دلته به لږ شان د دیوال غټ کړم د هغې وروسته به راشم همدغه دیوال ته به یو منظم رنګ ورکړم مثلا ما زیړ رنګ ورکړ د هغې وروسته بیا راځم دغه باندې کلیک کوم او دغه هم کلف کوم تاسو وګورئ د دې سره د تمنیل نور هم ښایست اضافه شو په ځنګ کې بیا که تاسو غواړئ چې له دې هم نور لیکنې ورباندې وکړئ نو تاسو کولی شئ چې هغه هم ورباندې وکړئ او د دې سره به ستاسو تمرین لا هم ښایسته جوړ شي هر څه لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي د داسې نورو ویډیوګانو لپاره همدغه زموږ مساخان سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې برخمن شي تر بل ویډیو مو په رب سپارم الله په امان ښه شي ښه وختونه